بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. سورة الأنبياء واللسم سپارده. دا سورت د سوره طه نرستو د قرآن په ترتیب کې ترتیب مصحفی چې ورته وایي د قرآن ترتیب سره دا سورت د سوره طه نرستو ده. په سوره طه کې د موسی علیه السلام شجاعت و بہادری اغا ذکر شوا. نو پدی صورت کې اللہ تعالی د نور انبیاء تقریبا د ولس انبیاء ذکر کوي چې دغه ټول پیغمبران د الله رب العالمین د پاره ډیر تکلیفونه او ډیره بهادری ګاللې وه د دعوت د نشر و اشاعت د پاره. نو فرمای رب العالمین بسم الله شروع کوم خاص په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن داس الله چې عام رحم کون کې په دنیا کې په کافرانو مومنانو باندې. الرحیم داس الله تعالی چې خاص رحم کون کې په آخرت کې صرف په مومنانو باندې. سورة الانبیاء انبیاء مرتضی کوي چې د پیغمبرانو قصې دي پکې په دې سورت کې مختصرا. فرمای رب العالمین اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. د سورة طه په آخر کې اللہ تعالی ذکر کړي قل كل متربص فتربصوا چې تاسو انتظار وکړئ د عذاب الهی د الله د طرفه د عذاب. نو په دې آیت کې الله ذکر کوي چې دغه ورځ د جزا او ورځ د سزا هغه ډیره رانږدې شوې ده. خدای انسانان دا ټول په غفلت کې دي. اقترب للناس حسابهم اقترب معنا نږدې شو. اقتراب معنا دا چې ډیر نږدې شوی دی. للناس خلق تا حسابهم حساب او جزا د دوی. حسابهم نه مراد اغه ورځ
د قیامت چې د دوی سره به حساب او کتاب کی هغه ورځ ډیره رانږدې ده. داسې آیاتونه قرآن کې الله تعالی نورم بیان کړي دي چې معنا دا قیامت ورځ دا ډیره رانږدې ده. د دې وجه اصل کې دا ده چې هر یو راتلونکی شیز هغه نږدې وي. کل آت قریب. قرآن کې الله تعالی فرمایي اتا امر الله فلا تستعجلوه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. سره د دینه چې دا ورځ رانږدې ده خو دا خلک دا ډېر په غفلت کې دي. وهم فی غفلت او دوی معنا دا انسانان فی غفلت په غفلت کې دي معنا غافل پراته دي یعنی دنیا په غفلت کې اچولې. مراد د غفلت نه دا دی چې بے پروا دي. مراد د غفلت نه دا دی چې دوی تیارې نه کوي د آخرت د اعمالو. قیامت را نږدې دی او دوی په غفلت کې دي. معرضون معنا مخ ګرځون کې دوی. معرضون یو خو دنیا د کارونو د دنیا د تجارتونو د دنیا له لعب د دنیا امیدونو په غفلت کې اچولي. او دویم دا دی چې دوی اعراض کوونکي دي. معنا دا ده چې کله ورته بیان کېږي د قرآن د آخرت نو مخ د هغې نه اړوي ټیم هم نه ورکوي. یا معرضون معنا دا هم ده چې ایمان پې نه راوړي. نو آیات بیا په باره د کافرانو کې دی. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الله تعالی اوس د دوی بدی بیانې د دې غافل خلکو چې د قرآن د بیان په وخت کې دوی په لوبو او د دنیا په کارونو باندې ځانونه مشغولي. نو فرمایي ما یأتیهم من ذکر من ربهم نرازی دوی ته من ذکر هیڅ یو نصیحت یا هیڅ یو یاداشا من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. محدث معنا چې نوې را لېږلې شوې وي. محدث معنا دا ده چې نوې نوې نازلېږي. په نازلېدو کې نوې ده. یا محدث معنا دا ده چې پیغمبر چې بیان کوي نو خلکو ته نوې نوې ښکاري. په اعتبار د بیانولو د پیغمبر سره نوې ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه هم داسې ترجمه کوله چې بیان د دې قرآن دا نوې دی. یا معنا محدث اوس نازلېږي دا دی چې مونږ ته پیغمبر آیاتونه بیانوي. نو رب فرمایي ما یأتیهم من ذکر من ربهم نرازی دوی ته من ذکر سنصیحت هیڅ نصیحت هر یو نصیحت چې وي من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. محدث معنا نوې معنا را لېږلې شوې په نزول کې نوې دی. الا استمعوه مگر غوږ ورته کېږدي. غوږ چې ورته ږدي وهم یلعبون حال دا دی چې دوی لوبې کوي. د قرآن د اورېدو په وخت کې په کار دا د سړی سوچ او فکر وکړي چې قرآن ما ته څه وایي ما د څه نه منع کوي ما ته د څه دعوت را کوي. خو نه دوی چې دي یلعبون لوبې کوي بس. یعنی ځانونه مشغولوي د دنیا په کارونو کې یا ځانونه مشغولوي په دې قرآن باندې په اعتراض کولو کې. لاهیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. لاهیة قلوبهم مشغول دي زړونه د دوی. په دې آیات کې الله رب العالمین د دوی دا بدی بیانوي چې زړونه هم مشغول دي.
معنا په دروغو قصو سره په شرکونو سره د پیغمبر په مخالفت سره صرف بدنونه نه دي مشغول کړي بلکې زړونه هم د قرآن نه مشغول دي. نو رب فرمایي لاهیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى او پټي جرګې کوي یا وأسروا معنا خ پټوي النجوى رازون خپلا الذين ظلموها کسان چې ظالمان دي. ظلم نه مراد چې ظلمونه کړي دي په شرک او په کفر کولو سره هغه پټي پټي جرګې د دوی سړي چې خپل منځ کې لګیا وي هغه دادي چې هل هذا الا بشر مثلكم چې نه دی دا پیغمبر مگر انسان دی ستاسو په شان. اے مشرکانو اے یهودیانو اے نصاراو خپل منځ کې به پټې جرګې کولې او بیا به د کشرانو ته ویل چې دا ستاسو په شان عام یو انسان دی. افتأتون السحر وانتم تبصرون افتأتون السحر ایا راځئ تاسو جادو ته. اول اعتراض به په پیغمبر دا کو چې دا خو عام انسان دی د دې خبره مونږ څنګه ومنو په دې چې بم د چا تسلی نه کېدله د نورو خلکو ته به ویل چې دا جادوګر دی او د جادوګر خبرې ولې منئ چې تاسو د ښه پته چې دا پیغمبر جادوګر دی او د دې خبره تاسو منئ نو تاسو خو بیا باطل پسې روانې په پیغمبر باندې به دا طعنونه او عیبونه لګول. نو دا به ویلا افتأتون السحر ایا راځئ تاسو جادو ته. راځئ معنا دا چې قبلوي تاسو جادو د دې جادوګر جادو تاسو قبلوي وانتم تبصرون او حال دا چې تاسو خپويږئ چې دا جادو دی د پیغمبر سره صحیح دین نشتا. دا به خپل کشران او خپل منځ کې به دا پټه پټه جرګې کولې. راځي معنا دا یعنی قبلوي د دوی سحر د دې د سحر تابعداري تاسو کوئ. نو قرآن ته به سحر ویلا پیغمبر ته به ساحر ویلا. نو رب العالمین فرمای قال ربي يعلم القول. په دې آیات کې الله رب العالمین په دوی باندې رد کوي رد داسي چې په علم کې د الله سره څوک شریک نشته. یعنی هر کله چې دوی پټي جرګې کولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته خبر ورکو چې تاسو خود سي پټي جرګې کوئ نو دوی ذهن ته دا راغی چې دا پیغمبر چې دا په غیب باندې پوهیږي. پټي جرګې کولې پیغمبر ورته تاسو دا پټي پټي خبرې کوئ نو د دوی ذهن ته دا راغلل چې دا پیغمبر خو په غیب پوهیږي. نو جواب وشو چې پیغمبر په خپل خبرو کې دا نه دی ویلي چې زه په غیب پوهیږم بلکې حواله په الله تعالی باندې چې ربي يعلم القول. نو د الله تعالی سره شریک په علم کې څوک نشته. او دویم د دین دا معلومیږي چې دا پیغمبر ساحر نه دی. که دا ساحر وي د به ویل چې دا خو زه پوهیږم کنه بلکې الله تعالی ته د دې علم نسبت وکړو چې الله رب العالمین پوهیږي هغه ماته دا خبر را کړی دی. قال نو ویلی دی د پیغمبر فرمایل به د پیغمبر ربي يعلم القول چې رب زما چې دی يعلم القول پوهیږي. القول معنا په وینا د هغه چا فی السماء والارض چې په اسمانونو په ځمکه کې په وینا د هغه چا یا معنا دا ده ربي يعلم القول پوهیږي رب زما په هغه وینا په هغه ټولو خبرو باندې چې په اسمان کې دي او فی الارض والارض او په ځمکه کې وهو السميع العليم وغلا تعالی اوریدونکې دی العلیم او پوهه ذات دی. الله تعالی پوهیږي. نو د آیات مطلب دا شو چې دا پیغمبر نه ساحر دی او نه عالم الغیب دی. د دغه خلکو دا خبري هغه الله تعالی په دې طریقه باندې رد کړلې چې په دې به انکار ونه شو. په دې اعتراض به خپل کشرانو ته یو بل خبره کوله د قرآن باره کې چې دا غوسه ګډوډ خوبونه دي. کله به ورته قصې ویله اساطیر الاولین. نو فرمایي بل قالوا اضغاث احلام
بلکې قالو دوی وای اضغاثو دا قرآن چې کوم دی دا ګډوډ خوبونه دي اضغاث احلام دا ګډوډ خوبونه دي اضغاث ویل کېږي بتعبیر او د دروغ خوبونه چې په دې بم د چا یقین نه راته نو بعضو ته به داسې ویله بل افتراه بل هو شاعر بلکې دې پیغمبر افتراه دا قرآن د ځان نه جوړ کړی بل هو شاعر بلکې دې شاعر دی افتراه د ځان نه جوړ کړی او شاعر شاعر دی ګورې د قرآن باره کې څومره عیبونه ولګول او دې پیغمبر باندې د دې وجه نه چې د خلکو زړه د دې قرآن نه واوړي خو په یو کې کامیاب نو اول دا چې دا پیغمبر دا انسان دی د عامو انسانانو په شان نو د تابعداري مه کوئ دویم دا دی دا د چې کوم دین راوړی قرآن دا سحر او جادو دی د جادو تابعداري مه کوئ دریم دا دی دا ګډوډ خوبونه دي دا قرآن نو دا بې تعبیر او د دروغ خوبونه دي څلورم دا قرآن د ځان نه جوړ کړی پنځم دا دی چې دا شاعر دی شاعر دی ډېر په قافیه سره دا قرآن راوړی پنځم طعن به دا کو او دا مطالبه به چې فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون فلیأتنا پس مونږ له دې راوړي دا پیغمبره بآیة یوه معجزه یوه غټه نښه هغه چې مونږ یې غواړو کما ارسل الاولون لکه چې لېږلی شوي دی مخکني رسولانو ته کما ارسل لکه څنګه چې لېږلی شوي دي المرسلون الاولون معنا مخکني پیغمبران په څه شي سره لېږلی شوي په معجزاتو سره بعضو مفسرینو ذکر کړي دي چې دوی داسې معجزه غوښته لکه څنګه چې صالح علیه الصلاة والسلام ته الله رب العالمین ورکړې وه چې داسې معجزه دې راوړي امام ابن کثیر رحمه الله دا لیکلی او دغه رنګې د موسی او د عیسی علیه الصلاة والسلام په شانته معجزات د دا پیغمبر راوړي بیا به موږ د خبره ومنو خو الله تعالی د دوی دغه مطالبیم جواب کوي جواب دا دی چې ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها ایمان نه دی راوړی په دغه معجزو باندې قبلهم مخکې د دوی نه د دې مشرکانو نه من قرية هیڅ یو کلی والا او اهلكناها چې مونږ هلاک کړي دي مخکې چې څومره قومونه راغلي دي او څومره معجزات ورته پیغمبرانو راوړل هغوی ورهم ایمان نو راوړی هسې به دا مطالبې کولې چې پیغمبر د معجزه راوړي چې معجزه به راغله بیا به یې انکار وکړو چې انکار به وکړه الله به ورباندې عذاب راولېږو چې هغوی ایمان نه دی راوړی او هغوی له معجزات هم راغلي نو دا مشرکان خو په طریقه اولا باندې نه راوړي نو الله فرمای افهم یؤمنون آیا پس دوی به ایمان راوړي جواب دا دی بلکې نه دوی ایمان نه راوړي الله ته پته ده که دوی له معجزات مور کې دی پیغمبر له هغه معجزات چې دوی غواړي بیا هم دا خلک ایمان نه راوړي او داسې په نورو صورتونو کې هغه ذکر شوي دي چې رب العالمین فرمایي چې ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم مخکنی قومونو باندې او هغه خلک چې د عذاب فیصله په رب العالمین کړی دا که هر قسم نخې ورله راشي ګوره دوی ایمان نه راوړي سوره اسراء کې هم داسې ایتونه شته چې هسې مطالبې کوي او بیا ایمان نه راوړي دلته م الله تعالی ویله چې دا د دوی هسې د دروغو بهانې دي د قرآن نه د انکار په خاطر باندې وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مخکې ذکر شو ګورئ سو اعتراضونو یو اعتراض دا و چې د اخرنه اعتراض چې دا د موږ له هغه معجزه راوړي چې موږ غواړو الله تعالی له ټول نه مخکې هغې جواب وکړو چې دا ځکه موږ د دوی خواهش نه پوره کوو چې که داسې وشوه بې ایمان یې رانوړو دا د الله فیصله ده به ټول هلاکوي او الله ته پته ده چې دوی ایمان نه راوړي اوس د دې بلې خبرې جواب چې دوی وایي چې هلکه
دا خو انسان دی په کار دا چې پیغمبران چې دي دا انسانان نه وي دا فرشتي وي نو الله جواب کوي وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم او ندی لګلی مونږه قبلک مخکستانه پیغمبره الا رجالا مگر نارینه سړي نارینه معنا دا چې فرشتي نه وي په ملائکو کې دا صفت نشته کنه نارینه او زنانه یعنی مونږ نارینه لګلی دي رجالن کې معنا دا چې انسانانو او نارینه فرشتي مونږ نه دي لګلی ټول پیغمبران چې راغلي دي هغه انسانانو نو دا پیغمبر هم ځکه انسان جوړ کړي نوحي الیهم فاسألوا اهل الذکر نوحي الیهم چې وحی وکول مونږه الیهم اغویتا فاسألوا اهل الذکر نو تپوس وکي تاسو اے مشرکانو اے دغه وخت کافرانو اهل الذکر تپوس وکي د علم والاونه په کتابیانو کې يهود او نصاراو کې تاسو تپوس وکي چې کوم علماي پکې چې آیا مخکنی پیغمبران انسانان وو او کنو ان کنتم لا تعلمون کچیر تاسو نه پويږئ لا تعلمون منا کتاسو تعلم د دې خبرې نوی نو تپوس وکي تاسو ناغه ټول ته دا علم چې دا ټول پیغمبران چې راغلي انسانان دي نو دا اعتراض تاسو غلط دی چې دا پیغمبر ولی الله تعالی بشر او انسان را لګو فاسألوا اهل الذکر دې کې دا معنا ده چې کله په یو مسله نه پوهیدلې د علماو نه تپوس کوه اهل علمونه دا آیات دا معنا نه ده چې بس صرف د یو عالم او د یو امام هغه خبره به مني او د نورو به نه مني نه اهل الذکر جمع ده هر هغه چا سره چې دلیل قوي وي قرآن او حدیث ور سره وي که هغه عالم وي که هغه محدث وي که هغه امام وي نو دا هغه ټولو خبره منل پکار دي او اشاره ده دې خبرې ته چې بې ځایه بې علمه فتوی ورکول دا به د مسلمان کار نه وي بلکې علم حاصل کړي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين په دې آیات کې د تیر شوي جواب دلیل دی یعنی رسولان انسانانو زکه چې هغوی د خوراک نه مستغنی او بحاجت نه دارنګ په هغوی باندې فنا عمرات للا مرګ پیراتو او دا خوراک کول او دا مرګ راتلل دا د دوی د پیغمبر توب سره د پیغمبري سره او د دوی د رسالت سره څه تضاد او ټکراو نه لري دوی به اکثره دا ویل چې دا څنګه پیغمبر دی چې په بازار کې ګرځي خوراکونه کوي او اسکاک کوي نو الله تعالی وایي چې انسانانو ضرورت یو د خوراک او اسکاک ته لکه د دینه د دې آیت تفسیر په سوره فرقان کې هم شته چې رب العالمین هلته فرمایي وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق سمره پیغمبران چې مخکې د تا نه راغلي پیغمبران یقینا هغوی به خوراکونه کول ويمشون في الاسواق بازارونو کې به ګرځېدل د ځان دپاره یو څه پیدا کول مشي به هم کوله اخیستل خرڅول به هم کول انسانانو نو دلته الله فرمایي چې ستاسو دا اعتراضونه غلط دي چې دا خوراک ولې کوي ولې خوراک به نه کوي انسانان دي ضرورت دی د خوراکونو ته نو الله فرمایي وما جعلناهم جسدا نو ګرځولې مونږه دا پیغمبران جسدا داسې جوسې او داسې جسدونه لا یاکلون الطعام چې نه خوړلو خوراک بلکې خوراک به کول که څنګه چې مخکې آیات کې بیان شو وما كانوا او نو دا پیغمبران خالدین همیشه یعنی په دوی باندې فنا او مرګ امراتو معنا محتاج رب العالمین تا مرګم پراتو خوراکم کو ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين په دې آیات کې ویره د هغه خلکو ته چې څوک قرآن نه مني د قرآن نه انکار کوي الله تعالی به هلاکوي نو الله فرمایي ثم صدقناهم الوعد بیا رښتیا کړل مون
هم معنا د دې پیغمبرانو سره الوعد وعده د نجات د دوی پیغمبرانو سره الله وعده کړی و چې مونږ به تاسو له نجات درکو الله ورله نجات ورکو نو فانجیناهم پس بچ کړل مونږ هغوی لرا ومن نشاء او هغه چا لرا چې مونږ غوښتلو من نشاء نه مراد چا چې د پیغمبرانو تصدیق کړو د پیغمبرانو په لار باندې روانو نو دا ټول چې کوم دي دوی سره مونږ خپل وعده رښتینی کړو پورم کړلا واهلكنا المسرفين وهلاك المونږه المسرفين معنا اسراف کون کې اسراف کون کې نه مراد د حد نه تیریدون کې چې هغه مکذبینو دروغ جنانو پیغمبرانو تکذیب وکاو هغه الله تعالی هلاک کړل اشاره د دې خبره ته چې اوسم په دې زمانہ کې د قران نه څوک انکار کوي د پیغمبر د وحی نه انکار کوي الله تعالی به هلاکي او نجات د هغه چا سره ده د الله وعده د هغه چا سره ده چې څوک د دې وحی احترام کوي او د دې وحی تابعداري کوي که قران وي که حدیث وي لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون په دې آیات کې الله رب العالمین فرمایي یقینا موږ نازل کړی دی تاسو ته الیکم تاسو ته کتاب انداسې کتاب فيه چې په دې کتاب کې ذکرکم معنا پند او نصیحت دی ستاسو دپاره داسې کتاب هم نازل کړی دی چې په دې کې احکام بیان دي په دې کې وعظ دی په دې کې نصیحت دی عبد الله ابن عباس به ترجمه کوله فيه شرفكم که په دې عمل وکړو الله به تاسو له عزت درکوي افلا تعقلون ایا تاسو د عقل نه کار ناخلئ عقل نه کار ناخلئ معنا نو ولې ایمان نه راوړئ تاسو په دې کتاب کې هر څه شته دی که تاسو سوچ او فکر وکئ نو تاسو ولې ایمان نه راوړئ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين په دې آیات کې الله رب العالمین دا خبره بیانوي چې هغه خلک چې د پیغمبرانو انکار کړي ظلم کړي الله تعالی هلاک کړي دي ان د پیغمبرانو خلاف تاسو مکوئ او الله تعالی ته آسان ده وما ذلك على الله بعزيز چې الله تعالی ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید نور قومونه بل راوړي نو الله فرمایي وکم قسمنا من قريه او ډیر د قومونو او ډیر خلق قسمنا ټوټه ټوټه کړي دي مونږه په هلاکولو سره من قريه یا ډیر هرا کړي دي مونږه من قريه د کلیوالونه قسم اصل کې ویل کېږي ټوکړه ټوکړه کوله ما تولو ته ویل کی اکل والاونا کلیونا کانت ظالمتن چې وو ظلم کون کی ظلم نه مراد ده چې شرک به کو کفر به کو د پیغمبرانو خبره به نه منلا وانشأنا بعدها قوما آخرین وانشأنا پیدا کړل مونږه بعدها رستو دا قومنا چې دا قومونه مونږه هلاک کړل نو مونږه نور را پیدا کړل مونږه بعدها رستو دغه کلینا قومنا نور آخرین نور قومونه راوستل او رامړل پیدام کړل په زید د قومونو باندې اشاره د دې خبره ته چې دا دنیا صرف پتا سو آباد نه د انسانانو بلکې الله تعالی کو غواړي په یو سکند کې په یو وخت کې دا انسانان ختمول شي نور راوستي شي خو تاسو د دې قران د دې پیغمبر خلاف تاسو مکوئ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون فلما احسوا پس هر کله چې ولید دوی احسوا منا ویموندو ویلیدو احساس وکړو د څه شي بأسنا زمون عذاب ولید اذا هم منها اذا هم پسنا چا پادوی چکمو منها دغه عذابنا يركضون تختدل پتلوار سرا منډي وهلي
د عذاب نه به تښتېدل خو تېښتې ځای به یې نه و. کلا لا وزر. ملائکو به ورته ویله لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیه ومساکنکم لعلکم تسألون. لا ترکضوا وویلې شو دوی ته، ملائکو به ورته ویله چې لا ترکضوا پس منډې مه وهئ تاسو، ورجعوا او واپس شئ الی ما اترفتم، الی ما معنا هغه ځای ته اترفتم چې ښه ژوند درکړی شوی او تاسو ته په هغې کې. اطراف ویلی کېږي ښایسته ژوند ته، یا ما معنا هغه مالونو ته اترفتم چې تاسو ډیر زیات مسکړی شوي وئ په هغې کې، یعنې ډیر مالونه او ښه ژوند تاسو ته درکړی شوی و. مراد د دې نه هغه ټول نعمتونه، ټول ساز و سامان چې د هغې د وجې نه د الله رب العالمین د دین نه تجاوز کو، د الله د حدودو نه تجاوز کو. دا خبره چې دوی ته کېدله دې ته ویلی کېږي تحکم په عربي کې، استهزاءً. معنا دا که نرې اوس ځان بچ که که نه، لا ترکزو اوس منډې مه ووهئ، اوس پیدا نشته دی. ورشئ هغه خپل هغه جایداد او خپل مالونو هغې له ورشئ که نه، څه فایده به درکړي. هغه مالونو له ورشئ ومساکنکم او کورونو خپلو ته لعلکم تسألون، د دې دپاره چې ستاسو نه سوال وکړی شي. دا هم په طریقه د استهزا، یعنې چې ستاسو نه تپوس وکړی شي چې ولې تېښته کوئ اوسه، ورشئ کورونو ته، ولې ایمان نه راوړئ، ولې په تاسو عذاب راغی. تاسو خو ځانون ته ډېر غټ غټ خلک ویله که نه. نو داسې یوه ورځ را روانه ده چې انسان چې کله د قرآن له غاړه نه ورکوي، د حدیثو ته ځان نه تسلیموي، نو بیا به منډې وهي خو وخت به ترې نه تېر وي، بیا به منډې وهي او څه فایده به ورته بیا نه کوي. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. په دغه وخت کې به دوی اقرار وکړي د خپلې پښیمانتیا، د خپل ظلم او د خپلو ګناهونو باندې به ندامت او پښیمانتیا ښکاره کړي، خو بیا به څه فایده نه ورکوي. قالو دوی به ووایي او وایي به دوی او دوی وویله یا ویلنا، یا ویلنا انا کنا ظالمین، اے هلاکت زمونږه، اے عذاب زمونږه، راشم دا دی وخت دی. لکه عام وخت کې چې خلک وایي یو مصیبت پې راشي وایي اسمانه ته اوس ولې نه رالیږې په ما، دا ځمکه دې اوس وشلېږي په ما باندې، اے مرګه ماله راشه. نو یا ویلنا معنا اے عذابه همدا دی وخت دی اوس راشه. بس مونږ خو ډېر ظالمانو، ظلم کوونکي وو، د الله سره شرکونه او د الله سره شریکان جوړول هیڅ پیدا مونږ ته رانه کړه. یا ویلنا ټولو ته شامل دی، های تباهي د مونږ لره، های افسوس دی مونږ لره، جهنم دی مونږ لره، دوزخ دی مونږ لره، مونږ خو ظالمان یو. انا کنا یقینا و مونږه په دنیا کې ظالمین، ظلم کوونکي. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. خو اوس په دې وخت کې که دوی ارسونه اقرار وکړي چې موږ ظالمانو، په خپلو ګناهونو اعتراف وکړي، یعنی یو قسم توبه ده، خو دوی له څه فایده نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ ځکه دوی اوس عذاب په خپلو سترګو باندې ولیدو. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله تعالی د انسان توبه قبلوي خو چې د زنکدن دا سخت او د زنکدن دا علامات پې نه وي راغلي. فرعون هم داسې توبه ویستې وه، خو عذاب یې ولیدو چې عذاب ویني، بیا الله تعالی د دوی دا توبه نه قبلوي. نو رب العالمین فرمایي فما زالت تلک دعواهم، فما زالت پس همیشه وی تلک دعواهم دغه چغې او دغه اوازونه د دوی او دغه بلنه د دوی چې دوی ویله هلاکت راشه، دغه چغې د دوی دا وی حتی جعلناهم تر دې چې وګرځول مونږ دوی حصیدا معنا ریبلې شوي خامدینا پړ مخ پراتو یخ پخه. حصید ویل کېږي کله چې فصل لو کړی شي او بیا هغه دل دل کړی شي وریبلی شي، او خامدین ویل کېږي د اور مړ کېدو ته. معنا دا ده چې بیا مړه شي دوی یخ پخ پراته، نو الله تعالی بیا هلاکوي او هلاک کړل. دغه شانتې داسې قومونه ډېر تیر شوي دي
او رب العالمین مونږ ته وایي که تاسو هم داسې کوئ نو په تاسو باندې هم بیا دا عذاب راځي. قرآن او حدیث دې ته تسلیمیږئ تاسو د دغه مخکني قومونو په شانتې تکذیب او د قرآن سپکاوی تاسو مه کوئ. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. په دې آیات کې الله رب العالمین فرمایي چې د ځمکې او د اسمانونو د الله تعالی بې فایدې نه دي پیدا کړي، بلکې دا چې الله پیدا کړي په دې خاطر باندې چې د انسانانو ته وښایي چې د دې کائناتو یو خالق شته او هغه حقدار د دې بندګۍ دی. رب العالمین فرمایي وما خلقنا السماء او ندی پیدا کړي مونږه الاسماء اسمان لرا والارض ازمکا یا اسمانون ازمکی مونږ ندی پیدا کړي وما بینهما او هغه څه چې د دې په منځ کې دي لاعبین معنا دا چې لوبې کوونکي. مونږ صرف د وخت د تیرېدو او د مشغولات دپاره نه دي پیدا کړي. که دا چېرته صرف دې دپاره الله پیدا کړی وی چې صرف مشغوله او صرف د وخت تیرېدو او عبث پیدا کړی بیا به مونږ ته نه ویلی چې ما داسې اسمانونه پیدا کړي او ستوري دا دونه چې الله تعالی مونږ خبرې په دې خاطر باندې چې ای انسانانو تاسو ته د الله قدرتونه معلوم شي، په الله تعالی باندې ایمان راوړئ. نو الله وایي مونږ دا عبث نه دي پیدا کړي، دا هم دې دپاره چې انسانه ته سوچ وکړه، فکر وکړه دا دومره کائنات چې دا په زرګونو په لکونو او د ساینسدانانو په نیز په کروڑونو کلونه تیر شو، په دې نظام کې چېرته تبدیلي رانغله، په دې نظام کې خلل رانغی، په دې کې ټکراو رانغی، اسمان مغه شان ولاړ ورځ او شپه روانه. دا څوک کوي دا کارونه؟ دا یو قادر ذات دی، قدرت والا ذات دی چې الله تعالی هما دا الله تعالی بیا بندگی پکار ده. نو رب العالمین فرمایي لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. د آیات مطلب دا دی که چېرته مونږه اسې عبس مشغوله ځان دپاره پیدا کولې نو ما به دا خبرې د ځان سره ساتلې وې، لاتخذناه من لدنا، مونږ به کړی او د ځان سره به م ساتلې او تاسو ته به م د دې دا دلیلونه نه ښکاره کولې. نو رب العالمین فرمایي لو اردنا کچېرې غوښتلی وې مونږه ان نتخذ لهوا چې ونیسو مونږه لهوا اسباب د شغل او اسباب د مشغولتیا، چې ونیسو مونږه صرف عبث دا دنیا دا پیدا کول صرف یو عبث او یو مشغوله وګرځو ځان دپاره، لاتخذناه نو خامخا نیولی به وې مونږه هغه من لدنا د خپلې خوانه، مونږ به نیولی وې او تاسو ته به بیا نه ښودلی. ان كنا فاعلین کچېرې دا کار مونږ کولی. څه معنا دا آیات؟ ان كنا فاعلین که دا کار مونږ کولی یعنې عبثم دا اسمان او ځمکه پیدا کولی د مشغولا دپاره، نو مونږ به تاسو ته د دې دا دلایل نه ښودلی. بلکې رب العالمین فرمایي بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکې دا چې مونږ پیدا کړي دا دلیلونه دي د الله تعالی د وحدانیت د ثبوت او د باطل د رد دپاره دي. دا قرآن دا عبث نه دی، لهوا دې ټولو ته ویلی کېږي. لکه بعضو مشرکانو به ویله چې الله تعالی ځان دپاره لهو نه مراد اولاد او دارنګې ښځه د ټولو باندې الله تعالی رد کوي. نو رب العالمین فرمایي چې نه، مونږه عبث کارونه مونږ نه کوو. دا چې کوم اسمانونه ځمکې بوټي کاڼي غرونه دام پیدا کړي دا په دې خاطر باندې چې احقاق د حق وشي او ابطال د باطل، چې باطل رد کو او حق هغه ښکاره کو. نو الله فرمایي بل نقذف بالحق، بلکې مونږه و نقذف ویشتل کوو بالحق په حق سره، په حق دلایلو سره، علی الباطل په باطل باندې. نو فیدمغه فاذا هو زاهق، فیدمغه معنا بیا دغه حق څه شی کوي؟ فیدمغه معنا سر ماتوي، زخمی کوي دماغ د هغه، دا حق راواخلو په دې باطل ولو دا سر ولا مات کو، معنا دا باطل ولا ختم کوم.
سر ماتول کنایه ده د دینه ختمول. خلک چې وایي کنه لکه دا دشمن به دې په دې سر به دې وهلی وي، سر به دې پې مات کړی وي، د دې معنا دا ده چې د سر سړی ته ختم کړه دشمن ختمیږي. نو معنا هم دا ده بل نقذفو بلکې مونږ چې یو نقذفو وشتل کوو بالحق په حق سره. حق نه مراد دا دلایل عقلیو سره، حق نه مراد د اسمانونو د ځمکو دا پیدایش دی، حق نه مراد د قرآن ایتونه دي، د حدیثو هغه دلایل دي، د ټولو ته شامل دی. علی الباطل باطل باندې گزار کوو مونږه، د حق راخلو باطل پیولو نو څه چلو شي؟ فیدمغه نو بیا دغه حق چې دی یدمغه سر ماتوي دغه باطله، یا یدمغه نو معنا دا زخمی کړي دماغ دغه باطل دماغ مغه زخمی کی. فاذا هو زاهق پس ناڅاپه دغه باطل چې دی زاهق هلاک او رکیږي او رکیږي. یا زاهق معنا وران شي بالکل محو شي. ولکم الویل مما تصفون او ستاسو د پاره تباهی ده مما تصفون د هغه څه چې تاسو ثابتوي الله تعالی لره ثابتوي څه شي اولاد ورله ثابتوي الله تعالی لره او الله لره خزه ثابتوي نعوذ بالله او الله لره دا چې د الله تعالی سي عبث پیدا کړی د اسمانونو زمکینو. الله تعالی و ستاسو د پاره ویل معنا جهنم د ستاسو د پاره. لکم الویل معنا عذابونه دي ستاسو د پاره. لکم الویل معنا دوزخونه دي په دنیا کې عذابونه دي، دا ټول ستاسو د پاره دي. دغه نسبت الله تعالی ته تاسو مکوئ، د دې په وجه به تاسو باندې عذاب راځي. د آیات کې اشاره ده خبره ته چې کلم باطل راغی په یو وطن کې په یو کلی کې نو د هغې مقابله هغه په دلیل سره کوه. قرآن ایتونه شته، د حدیثونه شته، هغه بیانوه چې دا باطل ختم شي. شرکونه، بدعتونه، رواجونه دا ټوله. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. په دې آیات کې د دوی په یو اعتراض باندې رد دی چې دوی ویل چې دا پیغمبران ملائکه ولې ناراضي، ملائک ډېر قوي مخلوق دی. الله تعالی دلته دام بیانوي چې دا ملائکه دا معجز دي د الله بندگی کوونکي. ملائکه د عام مخلوقات په شان یو مخلوق دی، الله ته محتاج دي. وله او خاص د الله تعالی په اختیار کې دي من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې کاغه پرشتي دي او که نور مخلوقات دي. اسمانونو کې نور مخلوقات لکه خپل د اسمان، د ستوري، د انور او سپوږمۍ، پرشتي. والارض او پزمکه کې څوک چې دي دا ټول د الله تعالی په اختیار کې. ومن عنده او هغه څوک چې د الله تعالی سره په خوا کې، هغه څوک چې الله سره دي مراد ته نه پرشتي. لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون معنا اغوی لوی نه کوي، تکبر نه کوي، عن عبادته د بندګۍ د الله تعالی نه. معنا اغوی کې تکبر نشته، ډیر په عاجزۍ سره د الله بندګي کوي، عاجز دي. ولا يستحسرون او نستړي کېږي هیڅ یو لحظه او هیڅ یو شیبه کې، ټول عمر د الله تعالی بندگی کوي او پاغي من ستړیا هم ناراضي. لا يستحسرون معنا دا ده. قرآن کې په 28 سپاره کې په آخري سورت کې الله رب العالمین هلته داسې صفت بیان کړی چې لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحریم کې چې دا فرشته د الله تعالی بالکل خلاف نه کوي. الله چې ورته څه حکم کوي هغه ټول مني دا فرشته، او دا عبادتونه کوي دا فرشته، د الله بندگی کوي او په بندگی کې به ستړیا په دوی باندې ناراضي. نو آیات مطلب دا دی چې دا ملائکه معجز دي، محتاج دي رب العالمین ته، ځکه بندگی کوي. یسبحون الليل والنهار لا يفترون. یسبحون معنا پاکی بیانوي دا فرشته د الله تعالی اللیل د شپې و النهار او د ورځې لا یفترون، نسوس کېږي او نه ضعیفه کېږي، سستی نه ښکاره کوي، ستړیام پې نه راځي او دام نه وایي چې بس یاره ستړی شوم نور دا بندګي نه کومه. نو داسې د عبادت والا مخلوق الله تعالی دا فرشته پیدا کړی دي. دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې دا فرشته د عاجز دي.
ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. په دې آیات کې الله رب العالمین بدی بیانوي په دې خبره چې تاسو د دې ځمکې نه شریکان مو جوړوئ، بوتان اولیاء دا رنګ مړیا ژوندي د الله سره شریکان مو جوړوئ. ولی دا چې دی دا انسانان نشي را ژوندي کولی. بندگی د هغه چا کوئ چې هغه احیا کولی شي، ژوند ورکولی شي. او ژوند چې دی دا د دنیا د انسانان، د دنیا د پیریان، د دنیا د ملنګان اولیاء دا دوباره ژوند سړی له نشي ورکول، نه اول ژوند ورکولی شي. نو الله فرمایي ام اتخذوا آیا نیولې دي دوی آلهة معبودانا من الارض د ځمکې والاونه، یعنی بوتانې په اولوهیت سره نیولې. هم ينشرون چې هغوی ژوندي کولی شي، ژوندي کولی شي. جواب دا دی چې نه، نو دوی ژوندي کول نشي کولی، چا کې روح نشي اچولی. او رب العالمین هغه ذات دی چې یحیی و یمیتو، نو د داسې ذات بندگی ولې نه کې. ينشرون معنا چې ژوندي کوي مړي، داسې کولی شي. جواب دا دی چې نه، نشي. نو د هغه چا بندگی کوه چې الله تعالی د هغه ځکه هغه ژوندي کول کوي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما کچری وی په دې ځمکه او اسمانونو کې آلهة معبودان وی، واکداران وی، الا الله غیر د الله تعالی نه، یعنی که نور څوک وی لفسدتا نوران شوی به دا دواړه. څه شی به وران شوی؟ دا ځمکه او د اسمان دا نظام به وران شوی. کچری په دې ځمکه کې ګڼ الها وی، ډیر الهان وی، نو دا به وران شوی وی. لفسدتا څنګه به وران شوی؟ وران شوی به داسې وی د اختلاف په سبب باندې چې ګورئ کنه چې دوه الها وی، نو یو اله سره بم پاور وی، بل سره بم پاور وی. یو به ویل زه دا باران وروم، بل به ویل نه. نو منځ کې به دا جګړه راتلله، نو دا دنیا به داسې نه پاتې شوی. نو هر کله چې دا دنیا داسې ثابته پاتې ده، جنگ جګړې پکې نشته، د اسمان نظام صحیح روان دی، د ځمکې نظام صحیح روان دی، نو معلومه دا شو چې په دې کون کې، په دې کائناتو کې یو اله دی، دوه نه دي. ځکه که الها ډېر وی، دوی به څه کولی؟ په خپل منځ کې به جګړې وی او د هغې د وجې نه به فساد په دې ځمکه کې راتللی. ځکه چې الها وی، یا په طور مثال دوه الها وی، یا به دوی په اتفاق کار کولی. د اتفاق صورت دا دی چې دواړو ویلی چې زه به دا کار کوم، زه به دا کوم، نو دا خو الها به نه شو، ځکه یو بل ته تسلیم شو. چې یو بل ته مجبوره نه وي، اتفاق څه دپاره کوي؟ اتفاق چې هله کېږي چې مجبوره وي که نه. او یا به یې داسې کولی چې زه کار کوم او ته خاموش کښېنه، دا ټوله دنیا به پیدا کوم، دا ټول کائنات او د دې نظام به چلوم. نو چې دا بل خاموش کېناستو، نو هغه بیا خو عاجزه شو. خیال دې خبرې ته. او دویمه طریقه بیا دا چې دوی په خپلو کې اختلاف وي. اختلاف دا معنی چې یو به ویل زه دا اسمان جوړوم، بل به ویل نه جوړوم. نو په خپله یو به ورانولی، بل به جوړولی. نو بیا د دې انسانانو، د دې پیریانو، د دې نظام دا ټول به وران شوی، دا نظام به وران شوی وي. نو الله تعالی ځکه فرمایي لو کان فیهما آلهة، کچیرې وی په دې ځمکه کې او په دې اسمان کې آلهة ګڼ الها، ګڼ معبودان برحق وی، الا الله سوا د الله تعالی نه، لفسدتا خامخا وران شوی به وی دا دواړه ځمکې او اسمانونه د دوی د اختلاف په وجه باندې. قرآن کې داسې آیات بل ځای کې شته. رب العالمین فرمایي ما اتخذ الله من ولد، نه دی نیولی الله تعالی هیڅ یو بچی، وما كان معه من اله، نشته د الله سره هیڅ یو معبود او شریکا، بل نشته د هغه سره. ولې؟ دلیل اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ځکه هر اله او هر معبود چې دی هغه به خپل مخلوق د ځان سره بیولی او دارنګې په یو بل به غلبه حاصلولی، نو شپه ورځ به جګړې وي. نو چې هر کله په کائناتو کې فساد نشته، نو الله تعالی نه اولاد ځان دپاره نیولی، نه الهه د الله سره شریکان شته. دا آیات یقیني دلیل دی د الله په وحدانیت باندې. نو الله فرمایي فسبحان الله، پاک دی الله تعالی، پاکی د الله تعالی لرا، معنا الله شریکان نه لري. رب العرش، چې هغه رب دی د عرش،
نظام چلون کې دی د ټول کائنات او د عرش د دې ټولو نظام چلون کې دی رب العالمین. پاک دی الله تعالی د صنع ما یصفون، د هغه صنع چې دوی بیانوي، یعنی دوی الله تعالی لره ثابتوي، الله تعالی لره ثابتوي، د دې ټولو نه الله تعالی پاک دی. الله لره شریکان ثابتوي، الله لره نازولی ثابتوي، د ټولو نه الله پاک دی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. د الله د وحدانیت یو علامه دا شوله چې په کائناتو کې فساد نشته. دویمه علامه دا ده چې د الله نه څوک د تپوس نشته، او دا څومره انسانان چې دي، څومره چې تاسو ورته معبودان وایي، د دې ټولو نه به تپوس کېږي. قرآن کې الله تعالی فرمایي کنه فوربک لنسألنهم اجمعین، ستا په رب مې قسم وي د دې ټولو نه به تپوس کومه عما كانوا يعملون وهو يجير ولا يجار عليه. نو الله فرمایي لا يسألو تپوس نشي کېدی د الله تعالی نه عما يفعلو د هغه کارونو چې کوي له الله تعالی چې ولې دې وکړل. نه، د الله نه څوک د تپوس کولو نشته. الله قدرت والا ذات دی، کوي فعال لما يريد، څه چې وغواړي، چا سره وغواړي، څنګه وغواړي، ټول الله تعالی په خپله کوي. وهم يسألون، او د دوی نه به تپوس کېدی شي د دې مخلوق نه. ام اتخذوا من دونه آلهة، آیا نیولې دي دوی من دونه سوا د الله تعالی نه آلهتنا حقدار د بندګۍ، دوی د الله تعالی نه علاوه نور څوک نیولې دي. د دې مشرکانو د پاره داسې آلهه شته چې د هغوی سره داسې قوتونه وي، داسې طاقتونه وي، که دوی سره په دې خبره څه دلیل وي را دې وړي که نه. نو الله فرمایي چې دوی نیولې دي سوا د الله تعالی نه، آیا دوی نیولې دي سوا د الله تعالی نه آلهتن نور حقدار د بندګۍ. نو قل ورته ووایه پیغمبره هاتو تاسو راوړئ برهانکم دلیل خپل راوړئ، سند خپل راوړئ چې په هغې کې دا لیکل شوي وي چې د الله نه علاوه نور معبودان هغه هم شته او هغې عبادت وکوي. نو داسې دلیل ورسره شته؟ جواب دا دی دوی سره دا دلیل به نشته. هذا ذکر من معي وذکر من قبلی، هذا معنا دا قرآن چې کم دی، یاد هذا معنا دا رد په شرک معنی، ذکر من معي ذکر معنا دا وعظ دی، من دا هغه چا معي چې زما سره دی، معنا دا د ټول امت محمدی وعظ دی او دعوت دی. د ټول امت محمدی دعوت دا دی چې لا اله الا الله، چې لایق د بندګۍ سوا د الله تعالی نه بل څوک نشته. و ذکر من قبلی، او بیان او وعظ د هغه چا دی، من د هغه چا قبلی چې زمانه مخکې. زمانه مخکې څوک مراد دي؟ پیغمبران، یعنی ټول پیغمبران د هغوی دعوت هم دې طرف ته و چې صرف د الله بندګي وکړي، الله سره نور شریکانه هغه نشته دی. نور آیتونو کې ذکر دی. قرآن کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. د ټولو پیغمبرانو دا دعوتو چې کلمه د توحید چې لا اله الا نشته دی لایق د بندګۍ سوا د الله نه، د الله بندګي وکړي. یا واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نور علیه جواب دار چې نو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ذكر من معي معنا دا شوا چې د دې امت محمدي صلی الله علیه وسلم او د مخکنی پیغمبرانو او د دې پیغمبر د دې ټولو دا یو دعوتو چې صرف او صرف بندگی د الله تعالی وکړي، د الله سره شریک او برخدار نشتا او مې جوړوي. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بلکې ډېر د دې خلکونه، بل اکثرهم بلکې ډېر د دې خلکونه لا يعلمون نه پوهېږي الحق په حق باندې، په حق معنی نه پوهېږي. حق نه مراد د توحید عقیده ده، حق نه مراد د قرآن آیاتونه، حق نه مراد د حدیثو صحیح فهم دی. ډېر خلک نه پوهېږي. نو وجه بیا دا شي فهم معرضون، نو دوی مخ ګرځوي د دې قرآن نه او د دې دلایلو نه. اکثر خلک چې دا قرآن نه مني، حدیث نه مني، وجه دا ده چې دوی پې پوهېږي نه، چې پې پوه شو بیا ته اعراض نه کوي، چې ذهن یې کلاو شي. افمن شرح الله، د چا چې دا سینه الله تعالی کلاو کی بس بیا دا سړی کامیاب دی، او چې سینې کلاو نه شوله نو بس دا به اعراض کوي. الناس اعداء لما جهلوا، عرب وایي انسان د خپل جهالت د خپل ناپوهۍ
د دې په وجه د خپل ځان دشمن دی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه. ګوري دا تفسیر شو د مخکې د پاره ذکر من قبلی. الله فرمای او ندی لګلی منګه من قبلك مخکستان من رسول هیڅ یو پیغمبر نه دی لګلی مونږه هیڅ یو پیغمبر مخکستانه الا نوحي مگر مونږه او نوحي وحي کوله الیه اغتا وحي بمورته د خبره کوله انه چې یقینا شان داده چې لا اله نشته لایق د بندګۍ حقدار د بندګۍ الا انا مگر زیم رب العالمین فرمای چې زیم حقدار د بندګۍ فاعبدوني خاص بندګي کوي زما بندګي خاص کوي مال را. ګوري عزیزانو کله چې د آیتونو ذکر کیږي صرف ذهن کې دا مراولي چې دا رد په مشرکانو صرف څوک چې د بوتانو بندګي کوي ځانم دې ذهن کې راولي چې مطلب دا دی چې د زړه کې خوف صرف د الله نه ساتي د الله نه علاوه د بل چا نه یرمه. نن سبا موږ څومره انسانان مسلمانان د مخلوق نه یریږو په دې زړه کې توکل صرف په الله ساتي. څومره مسلمانان دي توکل صرف په اسباب او په پیسو په سفارشونو په دې واسطو باندې په الله توکل نه وي. په دې زړه کې عظمت چې د صرف د الله تعالی ساتي. څومره انسانان دي چې عظمت صرف د اس ایچ او د پولیس د گورنر د بادشاه د دې خلکو ساتي. د الله یره د الله عظمت په زړه کې نه وي. مسلمان به دا ټول د زړه اعمال دا به الله لره خاص کوي او بدن به هم الله د پاره خاص وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. په دې آیات کې الله رب العالمین په مشرکانو باندې رد کوي چې مشرکانو به ویل چې الله تعالی د ځان د پاره اولاد نیولي لوریانی نیولي دي چې د الله لوریانی دي. الله تعالی په دوی باندې رد کوي چې دا خبر استاسو غلطه. الله د دې بچونه د لوریانو نه د زامنو نه د اولاد نه بالکل پاک دي. وقالوا اول بدوی اوای دا مشرکان اتخذ الرحمن ولد رحمان ذات چې عظیم ذات دی لوی ذات دی او رحم والا دی ولدا اولاد ولد. کایات د مشرکانو مکه بارک شي نو هغه به ویل چې دا ملائکه چې دي دا بنات الله د الله لوریانی. نو رب العالمین رد کوي په دوی باندې سبحانه پاک دی الله تعالی د دې عقیدینا. الله تعالی چې کوم دی هیڅ شریک نه لري هیڅ ولد نه لري هیڅ نازول نه لري الله ورته ضرورت نه لري محتاج نه دی رب العالمین. بل عباد بلکې دغه ملائک چې کوم دی په خپل باندې عباد محتاج بندگان دی عبادت کوونکي دي. مکرمون عزت ورته ورکړی شوی دی. الله ورله عزت ورکړي خو د عزت دا معنا نه ده چې بس دوی محتاج نه دي. عباد کې خپل اشاره د عبادت ولې کوي په دې خاطر باندې کوي چې الله ته محتاج دي کنه. مخکې آیتونو کې تفصیل بیان شو چې لا یستكبرون عن عبادته ولا یستحسرون. نو عقیده د اتخاذ الولد چې الله نزولی لري الله بچی لري دا ټوله غلطه عقیده ده. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. په دې آیات کې الله رب العالمین دو صفاتونه بیانوي د ملائکو نور چې په وینا کولو کې دوی د الله تعالی خلاف نه کوي ځکه د الله تعالی نه مخکې کېږي او دارنګې د الله د امر مطابق عمل کوي یعنی الله ته محتاج دي. نو معنا دا شو لا يسبقونه نو وړاندې کېږي دا ملائکه. لا يسبقون معنا نو وړاندې کېږي دا ملائک هو د الله تعالی نه بالقول معنا په وینا کې. دویمه ترجمه وکا لا يسبقونه نشي مخکې کېدل دا ملائکه د الله تعالی نه بالقول معنا په وینا کې یعنی الله تعالی نه وینا نه مقصد معنا ده. مونږ پښتو کې هم د سیو چې یو مشر ناسي کشر او دا کشر لګي خبرې کوي خلک ورته لکه ته مخکې کېږه متلک صبر وکا. یعنی د الله تعالی دومره ادب او خیال ساتي چې بالکل د الله د خبرې نه مخکې کېږي. دوی هغه پورې خبره نه کوي هغه پورې سوای نه تر سوچ الله رب العالمین ورته حکم نه وکړي. د الله د حکم بالکل منتظر او چې الله ورته به حکم وکي فورا به عمل کوي. وهم بأمره يعملون او دوی د هغه په حکم باندې یعنی د الله په حکم باندې يعملون عمل کوي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.
یعلم الله تعالی پویږي ما بین ایدیهم په هغه حالات باندې چې مخکې د دوی نه دي و ما خلفهم او په هغه څه باندې چې وروسته د دوی نه دي. ما بین ایدیهم معنا چې راتلونکي کم حالات دي، ما خلفهم تیر شوي حالات دي، یا ما بین ایدیهم چې کم مخې ته دي، او ما خلفهم څه شاته د دوی نه دي. ولا يشفعون او دوی چې دې سفارش نشي کولای الا لمن ارتضى مگر صرف د هغه چا د پاره ارتضى چې غوړه کړی وي رب العالمین، یا ارتضى معنا چې الله ته ناراضي وي. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، یعنی که څوک د دې ملائکو بندگی کوي په دې خاطر باندې چې دا به سبا له زما شفاعت کې سفارش وکړي، نو دا ملائک چې دي د ستاره لپاره سفارش نشي کولای. سفارش بکوي خدا الله په اذن به کوي، چا د لپاره د موحدینو د لپاره د مشرکانو د لپاره دوی نه سفارش کوي او نه کولای شي. وهم من خشيته او دا پرشتي چې کمی دي من خشيته د هیبت د الله تعالی د وجنا مشفقون وریدون کی دي، د الله هیبت د دوی پزړه کې پروت دی. خشیت معنا هغه ور د الله تعالی د دوی پزړه کې پرتا ده، نو داغي وجنا دوی یریږي. اشاره د دې خبره ته د الله نه په پزړه کې څنګه یې پیدا شي، د الله هیبت، د الله عظمت، د الله لویواله، د الله قدرت، د الله سلطنت دا ځان تر آیا ول پکار دي. الا لمن ارتضى معنا دا چې صرف الله اجازه وکي د هغه خلکو لپاره سفارش کړي شي. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. په دې آیات کې اشاره ده خبره ته چې د ملائکو لا هیڅ حق نشته چې دوی د الوهیت دعوه وکي، دا حق ورله نشته. او که داسې دعوه د ملائکو وکړله چې موږ حقدار د بندګۍ یو، او هر چا چې وکړله انسانانو، پیریانو، ملائکو، الله تعالی وایي چې د ده دپاره به ځای چې دی هغه جهنم دی. الله فرمایي ومن یقل منهم انی اله، او چا چې وویله د دوی نه معنا د دې ملائکو نه یا آیات عام دی د هر د ټولو مخلوقاتو نه، انی اله چې یقینا زه هغه حقدار د بندګۍ یم من دونه سوا د الله تعالی نه د الوهیت دعوه یې وکړله. فذلک نجزیه، نو دغه کس له به سزا ورکوو مونږه جهنم معنا جهنم ته به بوزو. هر څوک چې د الوهیت دعوت وکړي او د الوهیت دعوه وکړي دا کافر دی، جهنمی دی. لکه مرزا غلام محمد قادیانی په بعضو کتابونو کې هغه لیکلي دي چې زه الٰه یم، او په بعضو کې لیکلي چې زه پیغمبر یم. دا آیات دا خلکو په کفر باندې دلیل دی چې څوک د الوهیت دعوه کوي د الله نه علاوه. نو الله فرمایي کذالک هم دغه شانتي نجزي الظالمین، مونږ جزا ورکو ظالمانو ته. یعنی دا ظلم دی چې ته د الوهیت دعوه کې، او بیا دا جهنم د دې ظالمانو د پاره. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت، مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي، او رب العالمین دې زمونږ په زړونو کې د توحید د عقیده راسخه او مضبوطه وګرځوي.